بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نورغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسیږئ. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ شلم درس ته په خیر راغلاست. په شلم درس کې تاسو ته د انګریزي ژبې د زمانو د لړۍ څخه راتلونکي جاري زمانه یا فیوچر کنټینیوس ټنس لرو. هیله ده چې د درس تر پای را سره وګورئ. وړاندې له دې چې د دې زمانې فارمولو او جملو ته راسو، یو ځلي د دې زمانې تعریف او قوانین یو ځای را سره واورئ. بیرته راګرځو. Future continuous tense راتلونکې جاري زمانه، آینده استمراري زمانه. Definition: We use future continuous tense to talk about an action that will be taking place at the moment of speaking continuously in the coming time. تعريف: راتلونکې جاري زمانه د هغو کارونو لپاره کارول کیږي چې په راتلونکي وخت کې د خبرو په لحظه کې صورت ونیسي. قوانین: د دې زمانې مرستندویه یا کومکی کار یا فعل یو دی، لکه will be چې will be د دواړو فاعلونو لپاره کارول کیږي که چیرې هغه جمع وي یا مفرد. په دې زمانه کې د فعل یا ورب سره ing یا جاری حالت هم کارول کیږي. اوس هم راځو د دې زمانې فارمولو او جملو ته. فیوچر کنټینیوس ټنس راتلونکې جاري زمانه. تاسې تعریف ولوست، ټول هغه فعالیتونه چې په راتلونکي وخت کې په جاري بڼه باندې ترسره کیږي یا موږ او تاسې پلان لرو چې ترسره کړو، د هغې دپاره فیوچر کنټینیوس ټنس یا راتلونکې جاري زمانه کارول کیږي. اوس هم راځو د فارمولو پر لور باندې. پوزیټیو فارمولا، مثبته فارمولا. سبجیکټ پلس ایچ وی هیلپینګ ورب ویل بی. په دې زمانه کې یوازې د ویل سره بی اضافه کیږي او وروسته ورب وذ آی ان جی پلس آبجیکټ. د ورب سره آی ان جی حالت دی. تاسو پوهیږئ چې په ټولو جاري زمانو کې د فعل سره آی ان جی یا جرند چې ورته جریان لرونکی حالت وایي کارول کیږي، او بل آبجیکټ جملې یا مفعول د جملې دی. مثال یې په دې ډول دی: I will be teaching grammar. I will be teaching grammar. زه به د ګرامر تدریس ورکوم. زه به د ګرامر تدریس ورکوم. یعنی زما کار به په راتلونکي وخت کې جریان لرونکی وي. یعنی زه به د هغه کار په جریان کې یم او هغه کار به ترسره کوم. I سبجیکټ د جملې دی. will be کومکی یا مرستندویه فعل دی. teaching teach خپله تدریس ورکول. دلته مو د teach سره ing اضافه کړله چې تر څو پرې جرن حالت خپل کړي یا جریان لرونکی حالت خپل کړي چې teaching سو، او ګرامر هم آبجیکټ د جملې دی. دوهم مثال دی: He will be waiting for us. دی به زموږ انتظار کوي یا دی به زموږ لپاره انتظار کوي. He سبجیکټ یا فاعل د جملې دی. will be helping یا کومکی فعل د زمانې دی، او بل wait خپله انتظار کول ته وایي. wait انتظار کول ته وایي. دلته د ویټ سره ing فورم اضافه شوی دی چې دا کار جریان لرونکی وښیي، او ځکه زمانه خپله کنټینیوس ده. waiting انتظار کول for us زموږ لپاره. دا هم آبجیکټ د جملې سو. نیگیټیو فارمولا منفي فارمولا ده. سبجیکټ پلس ایچ وی یا هیلپینګ ورب will پلس ناٹ پلس بی. په نیگیټیو فارمولې کې د کومکی یا مرستندویه فعل څخه بی د ناٹ په واسطه بیله سول، جلا سوله، یا د ویل او بی تر مابینځ ناٹ اضافه سو یا هغه ناٹ یې منځ کې راغی، دوی تر منځ یې فاصله راویستل. پلس ورب وذ آی ان جی د فعل سره آی ان جی یا جرن حالت دی، پلس آبجیکټ مفعول د جملې دی. He will not be speaking in meeting. He will not be speaking in meeting. دی به په غونډه کې خبرې نه کوي. دی به په غونډه کې خبرې نه کوي. He سبجیکټ د جملې دی. will کومکی یا مرستندویه فعل دی. not نیگیټیو فورم دی یا not دی خپله. بی ضمیمه د will دی. speaking
خبرې کول verb with ing form سو in meeting په ملاقات کې یا غونډه کې دا هم object د جملې راغی. دوهم مثال دی احمد will not be learning vocabulary. احمد will not be learning vocabulary. احمد به ویکابلری نه زده کوي یا احمد به ویپانګه نه زده کوي. احمد سبجیکټ یا فاعل د جملې دی. will کومکی یا مرستندوی فعل دی. not negative form b ضمیمه د will او learn خپل زده کول ته وایي. دلته د learn سره ing یا جرن حالت اضافه شوی دی چې جاریوالی ورشوي. learning همدارنګه vocabulary هم object د جملې سو. interrogative formula سوالیه یا پوښتنیزه فرموله ده. وړاندې له دې چې نور مسایل مخکې ته یوسو یا د جملې نور اجزاوي یا توکي کښېدو د هغه څخه مخکې د اړوند زمانې کومکي یا مرستندوی فعل د جملې په سر کې ایښول کیږي. وروسته سبجیکټ فعل او مفعول په ترتیب باندې ایښول کیږي. h فیا helping verb کومکي فعل د دې زمانې چې دی ویل دی او وروسته بیا چې بی د سبجیکټ یا فاعل په واسطه باندې ځینې بیله سوې ده. پلس سبجیکټ فاعل د جملې پلس بی خپله ضمیمه د ویل دی پلس ورب with ing د ورب سره ing جرن حالت دی پلس object مفعول د جملې دی او پلس question mark سوالیه علامه ده. سوالیه علامه مو په هیڅ زمانه کې د لیکلو پر مهال هیره نشي ځکه دا د انټراګیټیو فارمولې د پېژندنه موږ ته راکوي یا موږ ته انټراګیټیو فارموله راپېژني چې که چیرې د جملې پای کې فول سټاپ یا نقطه یا ټکی و په دې باید وپوهېږو چې یا دا نیګیټیو ده یا پوزیټیو ده او که چیرې کوېسچن مارک و په دې باید موږ پوهېږو چې دا انټراګیټیو یا سوالیه جمله ده. مثال ازو will you be giving me your book will you be giving me your book آیا تاسو به ماته خپل کتاب راکوئ آیا تاسو به ماته خپل کتاب راکوئ. will کومکی یا مرستندوی فعل دی. you سبجیکټ د جملې دی. b ضمیمه د will دی. give ورکول ته وایي او giving دلته د ورب سره ing form راغلی دی. me your book هم object د جملې rest part of the sentence دی. دوه مثال will he be talking with president will he be talking with president آیا دی به د ولسمشر سره خبرې کوي آیا دی به د ولسمشر سره خبرې کوي یا د ده کار به په راتلونکي وخت کې جریان لرونکی وي. will کومکی یا مرستندوی فعل دی. he سبجیکټ دی. b خپله ضمیمه د ویل ده. ټاک خبرې کول ته وایي. ټاک خبرې کول دلته د ټاک سره ing راغلی. talking with president د رئیس جمهور سره. president خپل رئیس جمهور ته وایي. president هم object د جملې یا مفعول د جملې سو. interrogative negative formula منفي پوښتنیزه فارموله ده. په دې کې دوې فارمولې دي. HVI helping verb will plus subject plus not plus be plus verb with ing plus object plus question mark. HVI helping verb will plus not plus subject plus be plus verb with ing plus object plus question mark. مثالونه په دې ډول دي. will she not be coming here will she not be coming here آیا دا به دلته ناراضي آیا دا به دلته ناراضي. will کومکی یا مرستندوی فعل دی. she سبجیکټ یا فاعل د جملې دی. not negative form b ضمیمه د will او coming راتلو ته وایي چې دلته ing حالت ورسره اضافه سو. here هم object د جملې دلته معنا لري. دوهم مثال will not we be participating in program will not we be participating in program آیا موږ به په پروګرام کې برخه نه اخلو آیا موږ به په پروګرام کې برخه نه اخلو. will کومکی مرستندوی فعل دی. not negative form we subject be ضمیمه د will ده. participating برخه اخیستل in program په پروګرام کې. خدای دې وکړي چې شلم درس مو هم تر پای را سره لوستی وي. زموږ راتلونکي درسونه هم در سره تعقیب کړئ. ډېره مننه. ژوندي اوسئ.